السلام علیکم ملګرو. زمونږ رب مونږ نه څه غواړي؟ الله فرمایي که ما سره ښېګړه کې څونه لویه خبره ده. زما رب کن فیکون دی. رب فرمایي که ما سره ښېګړه کې نو زما یو بنده سره ښېګړه وکړه، داسې وګڼه چې ما سره دې ښېګړه وکړه. دا ویډیو تاسو وګورئ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ بلائی کرنی ہے، اب یہ بات اتنی بڑی بات ہے نا کہ انسان کا میرا دماغ تو نہیں مانتا. اب اللہ کو ہماری بلائی کی کیا ضرورت ہے؟ کن فیکون بادشاہ ہے، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں. اگر آپ نے میرے ساتھ بلائی کرنی ہے نا تو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو. تو یہ بلائی آپ نے میرے ساتھ کی ہے. اب ہم انسان لوگ نا کسی ایم این اے یا کسی پاور پول یا کسی مینیجر یا ان کے ساتھ بلائی کرے تو ایک ہوتا ہے کہ یار یہ کل اگر کوئی کام ہوگا نا تو یہ کام کرے گا. اب وہ پروردگار آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار اگر آپ نے میرے ساتھ بلائی کی تو آپ کیا سوچو وہ اللہ آپ کو چھوڑے گا؟ اب اس زندگی میں نہیں چھوڑے گا. تو وہ مجھے کہ یار وہ جو بلائی ہے نا وہ ساری چیزیں اب ریٹرن ہو رہی. دوسرے کے لیے آسانی کرو، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. اس قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے میں اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں. تو یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنی آسانی ہے اس دین میں، دوسرے کے لیے آسانی کریٹ کرو، تمہارے لیے آسانی. ویډیو تاسو وکتله چې الله فرمایي چې زما بنده سره ښېګړه وکړه نو داسې وګڼه چې ما سره دې ښېګړه وکړه. نن زموږ معاشره کې کومه بیماري پیدا ده چې چاته ګورې نو که ښېګړه هم کوي که نه نو مالداره سره کوي، ولې هغه نه یې تمه وي. او غریب سړی هغې خو داسې اګنور کړی یې چې په عرصه کې شمار کړی نه یې. خو داسې تنانو نه آخرت تېري، د قبر تورې تیارې تې هېرې وي چې مالدارو تنانو سره به یو مالداره به بل مالداره سره داسې یارانه وي، داسې دوستانه وي چې حیران به پاتې شي. او غریب سړي سره به داسې کار کوي. او الله فرمایي چې ما سره ښېګړه کې نو زما بنده سره ښېګړه وکړه. ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه خبره ده. مننه.